په دې موقع باندې چې د حج د میاشت شروع کېدو ولا ده، نو د دې اولنۍ لس ورځو څه فضایل او څه به یې کوو څه به نه کوو. دا لس ورځې چې کومې را روانې دي یا 2 ورځې بعد او یا 3 ورځې بعد، دا دومره اوچتې ورځې دي چې الله سبحانه وتعالی په دې باندې قسم خوړلی. او ځکه الله په قرآن کې څه وایي؟ والفجر وليال عشر، وليال عشر، عرش ولا رب قسم خوړلی. او الله چې کله په څه باندې قسم خوري نو دا دلیل د هغه په عظمت باندې. او جمهور مفسرین هغه دا وایي چې دې کې د لیال عشر نه مراد څه دي؟ دا لس ورځې دي د ذوالحجې د اولنۍ. الله په دې ورځو قسم خوړلی. او امام ابن کثیر وایي چې دغه صحیح تفسیر دی. دا فضیلت دی. دویم فضیلت دا دی چې دې ته الله ویلي دي وایي دا معلومې ورځې دي، د شمار ورځې دي. ځکه الله په قرآن کې څه وایي؟ ويذكر اسم الله في ايام معلومات. معلومه ورځې دي، ښکاره ورځې دي. دا ایام معلومات کومې وي؟ نو دغه لس ورځې دي. جمهور العلماء په دې کې دغه خبره کوي چې دلته ایام معلومات د هغې نه د لس ورځې مراد دي. دریم فضیلت دا دی رسول صلی الله علیه وسلم ګواهي ورکړې ده چې دا لس ورځې د دنیا په ورځو کې غوره ورځې دي. د حدیث الفاظ افضل ایام الدنیا، د دنیا لس غوره ورځې هغه دي. بل څه فضیلت ذات وایي دنیا کې چې څومره ورځې په هغه ټولو کې د لس ورځې چې روانې دا غوره. حدیث کې راځي امام ترمذی رحمه الله راوړی دی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم وی ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر. دا الله په نور ورځو کې داسې یو ورځ هم نشته چې د الله نیک عمل دومره خوښي لکه څومره چې په دې لسو ورځو کې خوښي. بله داسې یو ورځ هم نشته په دې لسو ورځو کې چې ته کوم مونځ وکړې او په عامو ورځو کې مونځ وکړې، کوم یو د الله ډېر خوښ دی؟ دغه لسو ورځو دا خوښ دی. په هغې کې چې ته څه عمل کوې هغه د رب العالمین ډېر خوښ دی. یو کس پاسېدو یا رسول الله وللجهاد فی سبیل الله. جهاد خو بې ځانه اوچت عمل دی. د صحابو دې تپوس ته ګوره، رسول صلی الله علیه وسلم دې جواب ته مو ګوره وللجهاد فی سبیل الله. اگر کوئی جهاد دې هم کړی په نور ورځو کې جهاد کړی، په دې ورځو کې چې کوم عمل کوي دا عمل دغه جهاد هم د الله زیات خوښ دی. الا رجل سوای د یو سړي نه رسول صلی الله علیه وسلم خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. یو سړی د جهاد لاړ په خپل هم لاړ او مال هم ویوړو او مال هم په جهاد کې ختم شو، دې پکې هم ختم شو. د دې سړي د عمل بیا غوره دی. صرف دغه یو سړی ته مستثنا دی، صرف دغه یو. بل حدیث کې راځي د جابر رضی الله عنه حدیث دی، امام بزار او ابن حبان رحمهم الله هغه دوانو راوړی دی چې په کې رسول صلی الله علیه وسلم افضل ایام الدنیا، د دنیا غوره ورځې چې ایام العشر د لس ورځې کومې چې روانې. څلورم فضیلت واوره په دې کې دنه په دې لس ورځو کې د عرفات ورځ راځي. د عرفات ورځ یوم المغفره د بخاني، یوم العتق من النيران د اور نه د ازادېدو ورځ په دې لس ورځو کې دنه راځي. او زه دا وایم که په دې لس ورځو کې یا د دې لس ورځو بل هېڅ فضیلت نه وي، صرف پکې دا یو ورځ دنه وي، نو موږ ویلی چې دغه فضیلت یې پوره دی چې د عظیم ورځ په دې کې دنه راځي. پنځم فضیلت دا دی چې په دې کې یوم النحر راځي. او یوم النحر کوم ورځ ته ویل کېږي؟ د اختر دا ورځ د قربانۍ ده. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کو امام ابو داود او نسائی راوړی او صحیح حدیث دی اعظم الایام عند الله یوم النحر. په دې ټولو ورځو کې بیا غوره ورځ چې ده د الله په نسبت باندې هغه د اختر د ورځ ده، به کوم ورځ چې قربانیانې کېږي د ورځو په دغه لسو کې دننه راځي. شپږم فضیلت چې څومره غټ عبادتونه یې دا په دې لسو ورځو کې راجمع کېږي، بل په یو ورځ کې هم نه راجمع کېږي. ځکه امام ابن حجر رحمه الله وایي ما ته وایي داسې ښکاري چې الله دا لس ورځې چې غوره کړي دي د دې د لاسه غوره کړي دي
چې بدی کې ټول دا غټ عبادتونه راجمع کیږي موز دا بګی کی روزه پکې صدقې پکې کیږي حج پکې کیږي تلاوت نور چې څومره عمل کیږي خو په نور ورځو کې دا راجمع کولای شي اوس وایي چې روزه یو قیمتي موسم دی د عبادتونو لپاره ته ټول عبادتونه په روزه کې راجمع کوي حج سره وسکي حج خو نه کیږي په دې ورځو کې ټول راجمع کیږي دا بعض فضایل د دې له ورځو ځان سره یاد ساته دا له ورځې را روانې دي د دین مخکې څه کول پکار دي دوه دي درې ورځې دي د دې استقبال دا ګوره میلمه را روان دي او میلمه چې کله د سړي کور ته راځي نو تاسو خیال کړئ په کور کې به د مشرانو وي د کور صفایو کوي او کور برابر کوي چې د میلمه خوشاله د میلمه چې راځي د میلمه استقبال وکړي او استقبال به په څه طریقه باندې کې په دریو څلورو خبرو باندې اولنی خبره دا ده چې توبه وباسه د دې ورځو د شروع کېدو نه مخکې توبه وباسه نوې ژوند شروع کړ رب العالمین سوی وتوبوا الى الله جميعا او طول توبه وباسه الله ايها المؤمنون مؤمنان لعلكم تفلحون تاسو کامیابی ملوشي نوې ژوند شروع کړ د دې مخکې چې پتا باندې د اخرنی ورځې نور ډوب شي د دې میاشتې چې دغه مې شروع کیږي ته نوې ژوند شروع کړ دویمه خبره چې تقریبا موږ استقبال کوو هغه دا چې پزړه کې دا مضبوط عزم او اراده ساتي چې د الله ورځې به موږ غنیمت ګڼو او په دې کې به ځان ستړی کوو او په دې کې به کوشش کوو ځکه چې دا ورځې به برش شو کې موږ د ګارانټي دی راکې چې به برش څه پته لګي اوس تم د ورځې په دریس پته نه لګي خوش قسمت انسان به جلای د ورځو ته پری حکم الپرزو ته پاتې شوي نو به چې د کماونه کې چې درناون کار خو بالکل پته نه لري الله په قران کې سوی والذین جاهدوا فینا کم کسان چې سخت تیری او کوششونه کوي زمونږ د دین لپاره لنهدینهم سبلنا موږ به د جنت لاري او د هدایت لاري وخایو سلورمه یا دریمه خبر عفوا دریمه خبره به استقبال کو چې ټول ګناهونه به پریرو ګناهونه به کوزن لري ساته او بل خبره سره به دایا ده ساتي که یو سړی د قرباني اراده لري د قرباني نه داغه د پر بګي بیا د خبره خاص ده ام سلمہ رضی الله عنها حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی امام مسلم دا حدیث راوړی اذا رايتم هلال ذي الحجه کله چې تاسو د ذو الحجه د میاشتې سپومې وینئ واراد احدكم ان يضحي او تاسو کې څوک قرباني کول غواړي د اختر فليمسك عن شعره واظفاره نو دې د ویختونه او د نوکونو نه ځان منکی دغه د لاس نه ورلې نه د مخ کې خپل ویخته واړه کوي خپل نوکونه واړه کوي د مخ کې نه او دا انتظام کوي درشم او شکی ده د مخ کې نه بګه تشنیم له تاسو ځان تیار کړئ او دا ولي کې شای من ته پوښتنه چې شي څه بده کې څه حکمت ده حکمت ده دغه دوه حکمتونه الله تعجزي ښکار کول چې ستاده ویخته غټ او ستاده نوکونه غټ او د نئی دکان په خوا کې او ناخن کاټ پالماری کې بر پروت غته نشي راغسته ولي نشي راغسته ها رب العالمین دې کنه زور ور ذات ته ویلی نشي دویم دا چې د حجیانو سره زمونږه مشابهت راشي حجی غریب التلګیا د په سختو کې ویخته به بر شي وی دي او نکونه نشي واړه کوله د ډیرو کارونه منشه دي نو موږ لم په کار ځان د سنه منه کو کنه نه دی دی لپاره به دا مسله سره یاد ساتي چې دا ګوره دا غشړي د پر دي چې هغه قرباني کوي او د چا د طرف نه چې قرباني کوي باغو باندې دی نشته د چا د طرف نه مطلب دا کم چې وسره په ثواب کې شریک کی خزا بچی یا کارونه یوزي یا پلار مشری سپینګری بډای دی په خرچه کې د سر کور کې یوزي وسی نو باغو باندې دا به مسله نشته غو نو کونه وخته وړه کولې شو کم چې قرباني کوي مشری دا مسله چې دا هغه لپاره ده په دې ورځو کې کم اعمال کول غواړي د باخرنی خبرو کو فضیلت خو موږ ته معلوم شو استقبال به څنګه کو او موږ به دې شو چې زو سرالي او الله دې راولي او ته ورسېد نو بیا وسکه اولنی کار بدو کې
په دې ورځو کې اوچت عمل دی حج او عمره کول. دا اوچت عمل دی، یو اوچت عمل بل نشته. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. حج وګي که طاقت چی او کتلیش او کنيشت له. امام ابن رجب رحمه الله یو ډیر عجیب خبره کړی ده. ډیر زیات شیرونه هغه ویلو، خو زبد بګي شیر و مې کړی ورته و وی من لم يستطع الوقوف بعرفه، د چا چې طاقت نو په عرفات کې د ودرېدو. امام ابن رجب د دې طریقه خې غوګو د کولاو وی کله چا طاقت نه په عرفات کې د ودرېدو فليقف عند حدود الله الذي عرفه. نبي د الله د حدود سره ودرېږي. په عرفات کې وته نشي ودرېږي، نو په کوم ځای کې ودرېږي؟ د الله د حدود سره ودرېږي کوم چې ته پیژندلی دي. نو مطلب دا نه چې ته حج پتا به نشي، ته بخلې شوی. د اعمال د ټول مسلمانانو د فرض نه حج په اوچت عمل. دویم اوچت عمل په دې ورځو کې روزي نیوه او غوره طریقه ده، غوره طریقه ده ټول اوچته درجه چې د نه ورځي د اولنی تاریخ نواله د عرفات پورې ټول روزي ونیسي. دویمه درجه په دې بس بیا ده چې یو ورځ بوزي یو ورځ روزه کې. دریمه طریقه ده کداغه نشي کول یو ورځ بوزا او یو ورځ روزه. کداغه دویمه درجه کې نشي راتله نو به دې کارو کا چې یو بدري روزه خو به کوي څنګه. کداغه کې نه نو چې د عرفات د ورځې روزه نه پاتې نشي. هغه ورځ چې رسول صلی الله علیه مبارک وي، امام مسلم د حدیث اورل صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والتي بعده. څوک چې د عرفات د ورځې روزه ونیسي نو د یو کال تیر شي ګناونه بول الله بخي، او د یو کال راتلونکي ګناونه بول الله بخي. د یو ورځې د روزې د لاسه نو څه خیال چې سړی د نه ورځې روزه ونیسي یا په دې نو کې 15 ورځې ونیسي. دا دویم عمل شو. دریم په دې ورځو کې نفلي مونږ ډیر کوي. فرضي خو به کوي، فرضي خو به عام ورځو کې نه، خو نفلي منزل به زور ډیر ور کوي. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الله ويقول الله وي الله اکبر. وي زما بنده نفلي منزونه کوي جو باخره کې سره به محبت کو. په دې نفلي منزونه به خوښ. نفلي منزله به زور وکي، خاص کر تهجد له ساخ منزله صلاه الضحى له نور چې کوم نفلي منز دي. سلورم کرده چې التکبیر والتحمید والتهلیل، سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله، دا ذکر دله زور ورکي. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي وي دا غوره ورځي دي، غوره ورځي نو فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. نو په دې ورځو کې بیا سبحان الله الحمد لله الله اکبر دې له ډیر زور ورکي. رسول صلی الله علیه وسلم وي په دې ورځو کې تکبیر ویل سنت طریقه ده. سبحان الله سنت طریقه ده، خو زموږ په معاشره کې به د سنت ته ښکار نه شي. په ډېرو کومو ځایونو کې به د ښکار شي، او که چېرته د سنت راژوندي کړو خلک به د ګوري چې لیونی چې راغلی. په دې طریقه باندې تکبیر ویل الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا یو صيغه ده، بعض علماء په دې طریقه. دویمه صيغه ده الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دريمه صيغه الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. دا پدې کې مجال واسطه چې کوم صيغه می استعمالوي، خو چې دا تکبیر پرې نه دی. دا اولنی ورځنه اخرنی ایام التشریق پورې، ایام التشریق پیژنې کنه، د اختر د اخرنی ورځې چې د دغه پورې بداوي چې نور ډوب شي په ورځ باندې. حدیث کې راځي امام بخاری راوړی وي عبد الله بن عمر او ابو هريره رضی الله عنهما وي دوی په مارکیټ ته وته په دې له ورځو کې تکبیر د پاره چې خلکو ته تکبیر راځي. مارکیټ ته وته ګوره په مارکیټ کې به تکبیر وي د لپاره وګرځیدو. عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا غزوه عبد الله رضی الله عنه وي دوی په مینا کې ناس په دې خیمو کې او تکبیر به شروع کو او خلکو به سلام شروع کو ځکه امیر المؤمنین تکبیر شروع کو وي حتى ترتج تر دې چې د مینا به دې شو خو زیره دې وزن دلاسه اسی تکبیر به دې ورځ کې ویل غواړي. الله لوی پنځم عمل په دې ورځ کې چې غوړه عمل له صدقه
په دې ورځو کې چې څومره پیسې د الله په لار کې لګولې شي هغه ولګوي ځکه چې په باقي ورځو کې هم ته لګي خو په دې ورځو کې الله ډېر خوښي شپږم کار دا وکړي چې هغه ډېر کارونه دي تفصیل نه زما خو دغه چې قرآن ډېر وایي په دې ورځو کې استغفار ډېر کوي رښتې وساتئ کله چې سره رښتې پرې کړي رښتې بیا جوړې کوي سلام ډېر خوروي په غریبانو باندې خوراک کوي که څوک قرآن شوي خپل منځ کې ورانې راغلی د هغوی په منځ کې صلح راولئ که څوک په غلط کار ویني هغه ته د غلط کار نه منع کوي د ښه کار ورته امر کوي خپل سترګو حفاظت کوي د خپل عورت حفاظت کوي د مسلمانانو سره ښېګړه او منډه وایي د عام عمل چې په دې ورځو کې کول غواړي دا مختصر نصیحت دی په دې